قاضي فضل قدر شهید پارک بنو کې د احمدزی وزیر قبیلوی مشرانو او خاصدارو د یوې احتجاجي جرګې په محل د عمران خان نه غوښتنه کړې چې موجوده حالاتو کې به قبائیلی سیمو کې د پولیس نظام په فیصله باندې یوټرن نه یوازې د قبایلو په ګټه وي بلکې د ملک د سلمتیا په خیر هم تمامېدلی شي. مشرانو ویلي د ملکۍ او خاصدارۍ د ختم کولو او پولیس او پټوار نظام قایمولو په صورت کې به دوی د حکومت سره هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. په دې موقع د خاصدارو د کمیټې صدر صوبیدار میجر ملک شیر اکبر خان، صوبیدار حفیظ الرحمن، ملک میر شامات او ودود اډوکیټ جرګې ته په خپلو خبرو کې ویلي خاصدارۍ دوی ته انګریز په 1999 کال کې ورکړې دي چې د یوې خاصدارۍ د نوکارۍ تنخوا په ټوله قبیله باندې ویشلی شي. ولې نن د ډېر افسوس مقام دی چې د دوی د مشورې او اعتماد نه بهر په یو دستاخط باندې د دوی خاصدارۍ ختم کولی شي. ولې دوی اوس د وزیراعظم عمران خان نه غوښتنه کوي چې قبائیلی سیمو په اړه چې حکومت کمې فیصلې کړې دي د پاکستان د سلمتیا او د قبایلو د مستقبل د پاره د په دغه فیصلو یوټرن واخیستلی شي ځکه چې د خاصدارۍ د ختم کېدو په وجه کورانیو کې داننه او بهر ته د ادارو سره په سنرس شکل کې د شخړو د رامنځته کېدو امکان موجود دی. نو پکار ده چې نورې قبایلی سیمې د تجربهګاه په توګه ونه شي کارولی. ګوهر، وزیر، خیبر نیوز، بنو.